زما په اند تر ټولو ښه استاد هغه دی چې خپل مخاطب که محصل وي که زده کوونکی وي هغه پوه کړی شي او قناعت ورکولی شي. موږ ډېر ښه تکړه استادان لرو، له بده مرغه دوی دغه توان نه لري چې زده کوونکی یا محصل پوه کړی شي، هغوی ته قناعت ورکړي یا یو څه ور انتقال کړي. دا نو مختلف میتودونه لري، مختلف روشونه لري چې څوک څنګه کولی شي خپل محصل پوه کړي. دلته د محصل هغه سویه هم په پام کې نیول پکار دي، خپل مخاطب چې په کومه سویه دی. یو ډېر مثبته نقطه چې ما درک کړې ده هغه د صمیمانه رفتار دی د محصل سره. له بده مرغه زموږ په دولتي پوهنتونو کې دا مشکلات شته. زه خپله دولتي پوهنتون نه فارغ یم چې هلته استادان ډېر دیکتاتوران دي، دومره دیکتاتوران دي چې حتی محصل هغه ظرفیت په ځای دی چې ظرفیت لوړونه وي کې ظرفیت ځپل کېږي. د محصل جرأت او د محصل هغه وړتیا دوی ځپي او محصل نشي کولی چې مخته لاړ شي. نو صمیمانه رفتار تر ټولو یو ښه روش دی چې محصل کولی شي چې ښه زده کړه وکړي. یو فراغت غونډه وه زموږ د پوهنتون، نو یو عناصر یو محصل هسې ناببره راوبله، پوښتنه یې ترې وکړه چې ستاسې تر ټولو بهترین استاد څوک دی؟ نو یو یې زما نوم واخیست، یو د یو بل استاد. بیا زما نه پوښتنه وکړه چې ولې په دومره شپېته اویا استادانو په منځ کې محصل تا ته وایي چې دا غوره استاد دی؟ یعنې محصل هم دوی ناڅاپي راوغوښته، داسې نه و چې مخکې له مخکې پلان شوی و. نو ما ورته ویل چې زما یوازینی هغه روش دا دی چې زه محصل سره ډېر صمیمانه رفتار کوم. باور وکړئ زه چې په کوم پوهنتون کې یم که په ټیټه کچه کې هم یم، د نورو پوهنځیو محصلین راځي زما سره ستونزې شریکوي، په ځای دی چې هغه مسؤلین سره شریکي زما سره شریکوي. وجه دا ده چې زه محصل سره ډېره خواخوږي ښیم او محصل داسې فکر کوي چې دا زموږ د کورنۍ غړی دی یا زموږ په ستونزو کې موږ سره شریک دی. دا برخه زه فکر کوم ډېره مهمه ده چې محصل ته ډېر جرأت ورکړي، ډېر ډاډ ورکړي، ته یې ځان سره په دغه پروسه کې را شریک کړي. او بل نو هغه کوم مسلکي شیان چې دي چې حاکمیت دی په تدریس باندې، مسلکي روشونه چې موږ ته ویل شوي دي، خو نو عمومي شیان دي خو استاد مکلف دی چې هغه درسره کړي.